ګرانو مینه والو بختي رحمان د اقرب ځای ته راغلی دی یا هوټل ته راغلی دی هغه دپاره دعا غواړي نو څنګه دعا کوي راځئ چې ووړو خو تاسو ته خو معلومه ده چې بختي رحمان بې واکه غونډه کې دی هر وخت څه ناسب ګلونه توړئ نو مهرباني وکړئ ویډیو در سره په هینډ فري واورئ آمين 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 بختي رحمان لك تيز وایا لك تیز وایا آمين ملګرو لږ وخت شه توجه کې آمين آمين دومره چغه ولا دې خلونو سره دا دې دومره دومبالې خو نه تا ګورو خبره دې تیز د دې نو کې دې نه دي واشه وګورئ خدیس شمو ملګرو بختي رحمان فل فارم کې راغی لا لا خير دي خير دي خير دي كده دا خدای الله چې نوري چې دا اوس قبول شي دا په خپل را موګه منډل قبول شي وسو عدنان صاحب دا دعا به کسی کا نور درته وکي زمانه ټوپ کلاس کو وخت دې بختي رحمان ماما یو افتتاح تللی د دکان خو هلته اوس د پښتنو څه کړي دا ویډیو وګوره یار ډېره خوندوره ویډیو ده سلمان شوز او مټه داسې شزمان په باندې د غړنو ستره ومنډم صاحب د کور کې د دومره جامو ته ګورو سلمان شوز او مټه بس دا وې بیا مټه دا وتا دا تعلق پتا ځان ته نسی پنځی کړي دې کړي سینټل بوټستل ان دې ګیره کینچی داو می جامات ګر دیو دستا ګیر کې پرې خدا ته په ما باندې ټه پروم خرڅه را په ما باندې لا نور غفلت هم غږیو دا من دا ګیر کې نه دی پرې ما بم کبد او مټه دا وایو بس اوس دې قمقله تو ګوره په بختي رحمان باندې چې کم دین افتتاح کوي وایي چې ټول عزت کوي دا دې څه وایي؟ دې وایي ما له یشېدلې انډه